د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به یاستئ او دا شیبه به تاسو میلمه راډیو اورئ. خدای جل جلاله دې وکړي چې ستاسو د ژوند ټولې چارې به په بریالیتوب او موفق ډول مخکې روانې وي. قدرمنو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې بیلابیل موسمونه موږ ستاسو په ټوله نړۍ او په خاص ډول په افغانستان کې لرو چې زمونږ ستاسو سیمه په دې وروستیو کې د بیلابیلو طبعي آفاتو طبعي پیښو ښکار شوې ده چې زیاتې بیلګې زلزلې، سیلابونه، ناورینونه او دې ته ورته نور ډیر مسایل دي. په دې کې نه یوازې دا چې د وخت د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي بلکې پخوا کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو لکه دیني علما، ځوانان او د دې ترڅنګ تجاران، هغه خلک چې په بیلابیلو برخو کې ټولنیز یا د ټولنې د ښېګړې لپاره کارونه کوي، د دوی ټولو مسؤلیت جوړیږي تر څو د ټولنې د ښېرازۍ لپاره په بشپړ ډول او اخلاص قدمونه واخلي. قدرمنو اوریدونکو موږ د همدې ګردې میز خپرونې موضوع د طبعي پیښو آفاتو ته ځانګړې کړې ده چې موږ به په دې خپرونه کې له خپلو ډیرو درنو میلمنو چې پکتیکا کې د طبعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له محترم رئیس عبدالباقي له محترم رئیس عبدالهادي صاحب سره او د دې ترڅنګ له عبدالباقي درمان چې یو تن فعال او د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی او ورسره خوا کې سیف الرحمن زیرک صاحب، شفیق الرحمن زیرک صاحب ده چې د ومنې ولسوالۍ اوسیدونکی او فعال ده. موږ به له دوی نه په بیلابیلو برخو کې پوښتنې کوو. تاسو زموږ ملتیا وکړئ او له موږ سره خپرونه تر پایه واورئ. جناب رئیس صاحب په خپرونه کې راغلاست، درته وایو ستړي مه سئ، هرکله راسئ. مننه، خدای پاک مو راوله هر وخت. اولا ټولو ګډونوالو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه رئیس محترم چې مونږ پرې نه کړو. طبعي آفات له ځان سره تقریبا دوه ډولونه پر د بیلګې په ډول باندې کله کله سیلابونه راوځي. ځینې کورونه د سیلابونو په خوله کې پراته وي او ځینې داسې خلک وي لکه فرضاً کوچیان یا په اصطلاح باندې کروندګر مخکې له مخکې هم چمتوالی ورته نیول کېږي. یوازې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې که د طبعي آفاتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې په اصطلاح باندې کوم طبعي آفات چې تاسو ډېر تېر ځورېږئ. الله مقدرمن لره. نو په دوم قدم کې به دا درته وایم چې ستاسو څخه زه ډېره مننه کوم چې موږ ته مې د خبرو کولو دپاره وخت راکړي. نو او د کوم چې د طبعي پیښو په وړاندې تا کومه پوښتنه وکړه، نو دا زموږ ریاست چې دی د طبعي پیښو په وړاندې باندې د مبارزې ریاست دی او دا چې پر کوم علاقه باندې یو سیلاب راسي، ناورین را مابینسته سي او یا زلزله خدای نکرده وسي، خدای پاک چې زموږ ته وطن وساتي، او یا یو ځای اور واخلي یا مارکیټ اور واخلي یا یو کور اور واخلي، لامل یې نه یې معلوم. نو موږ کولی شو چې په دغه بخش کې په هر ډول باندې د صحت په بخش کې، د اقتصاد د خوراکي توکو په بخش کې او د سرپناه په بخش کې موږ دې ته رسیدګي وکړو او د دې څخه مخکې هم چمتووالی موږ په فکر کې ورسره ولرو چې داسې آفات سره خو موږ مخامخ کېږو. نو په مخکې هم موږ دا کولی شو چې موږ دې ته امادګي نیولې او خپل پلان مې ورته جوړ کړی. رئیس صاحب، طبعي آفات د سیلابونو یو ډول دی، اما یو خبره دا و چې ستاسو که فکر وي پکتیکا کې په ګیان او برمل په لوړه سیمه کې کله چې هلته زلزله کېږي ډېر انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي او سلګونه کورونه نړېږي او حتی یو لوی ناورین رامنځته کېږي. نو لکه تاسو چې په خبرو کې یاده کړه چې ډېر وخت د طبعي آفاتو یا طبعي پیښو په اړه باندې هغه وخت او زمان هم ډېر نه ټارګټ کېږي او نه معلومیږي. د دې لپاره یو چمتوالی مهم ده. فرضاً تاسو د دا ډول پیښو لپاره یو سیلاب په یو منطقه باندې راګرځي، راځي، بیړنی حالت، بد حالت، سخت حالت، نو د دې لپاره چمتوالی ډیر مهم. تاسو د دې پیښو ناببره پیښو لپاره کوم چمتوالی لرئ؟
د دې لپاره موږ دا چمتووالی لرو چې دا پیښې خو د الله د جانبه څخه دي، خو بیا هم بنده په دې باندې مکلف دی چې د خپل وسه پورې دی په هر بخش کې یو اندازه د خپل پلان ولري او خپل کوشش وکړي چې په هر بخش کې د ساحې ته رسیدګي وکړي. اولا په مجموع کې به درته وایم چې په اول کې خو که چیرې داسې چې دا پیښې خو چې دي دا الهي افات دي، او بیا هم که د انسانانو د طریقه سره موږ ته یو اطلاع راسي چې په دا ساحه کې یا د سیلاب خطر دی یا د زلزلې خطر دی، نو موږ کولی شو چې په اول قدم کې دا وکړو چې دا ساحه ته خبر ورکړو. که څوک د سیلاب په مخ کې هغه د خلکو ته خبر ورکړو او په خپله هڅو باندې د سیلاب د مخه څخه وباسو، او که چیرې داسې یو ساینسدانان موږ ته د زلزلې پر برابر باندې یو ساحه کې وایي چې پر دغه منطقه باندې به زلزله یا پر ورځ یا په دوه کې راځي، نو موږ کولی شو چې هغه ساحې ته خبر وکړو چې ته خپل چمتووالی ونیسئ او چې خدای نخواسته دغه لامل جوړ نشي د مشکلاتو سره مخامخ. سړی صاحب یو هدف دا هم و چې فرضاً دا ډول پیښو دپاره تاسې هلته سټاک لرئ یا ذخیره لرئ که نه؟ په دې ذخیره کې فرضاً تاسو د بیړني حالت دپاره خیمې لرئ، خوراکي مواد او دغسې نور وسایل چې هغه لومړني ستونزې حل شي. نو د دغه پر برابر باندې موږ خو په خپله در دا اندازې پورې په خدمت کې یو. که چیرې د خیمو کار موږ د خیمو په بخش کې رسیدګي ورته کوو، که د خوراکي توکو په دغه کې په هغه کې موږ رسیدګي ورته کوو، او که چیرې داسې امکانات بیا موږ سره نه وي، بیا موږ د ولایت مقام سره دا خبره په جریان کې ساتو چې د صحت په بخش کې هم رسیدګي ورته وشي او د کمپلو پر برابر باندې هم رسیدګي ورته وشي. نو بیا ولایت بیا د موټرانو د هر بخش کې د زموږ سره همکار دی چې موږ هغه ساحه ته رسیدګي په هر بخش کې وکړو. په ډیری سیمو کې نه یوازې دا چې موږ مخکې د خپرونې فایل کې یاده کړه چې یوازې دولتي مسؤلین یا امارتي ادارې که څه هم مکلفیت لري، مسؤلیت لري چې دوی باید دا ډول د پیښو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې او امکانات په کار واچوي. اما خبره دا ده چې په دې برخه کې د سیمه ییزو خلکو یا د ټولنې د نورو وګړو برخه هم مهمه جوړیږي. نو په دې برخه کې خلک د طبیعي پیښو د افاتو د له منځه وړلو یا فرضاً د بیړني حالت د مخنیوي او کنټرول خلکو ته په وخت رسیدګي لپاره څه کولای؟ د دې لپاره نو چې دا کولای شي چې باید هر یو خپل هلې ځلې وساتي، د هر چا سره په همغږي کې واوسیږي. مثال دا ډول دی، اوس لکه کامران صاحب دی چې د همه په هوایي پروګرام ایښی دی او په هر بخش کې د زلزلې په دغه کې دی او خلکو ته په هوایي ورکوي، په ولسوالۍ کې ورکوي، په مراکزو کې ورکوي، نو هغه خلک په دې کارو باندې پوهوي. نو هر یو لره دا پکار دی که د حکومت نفر او که دغسې د کلو د بنډو خلک په هر بخش کې چې د چا په کومه نوع رسیدګي کېږي باید موږ ټوله سره همغږي واوسیږو. رئیس محترم، موږ د سیلابونو زلزلو په اړه باندې هم خبره وکړه. ما یو بله خبره دا ده چې کله کله په ځینو سیمو کې اورلګېدنه، لکه تاسو چې خبرو کې یاده کړه، اورلګېدنه رامنځته کېږي په بازارونو کې، په مارکیټونو کې، په ځینو کورونو کې، د استوګنې په کورونو کې، که څه هم هلته هغه د اور وژنې عمله هم موجوده ده. تاسو په خپل منځ کې څومره همغږي لرئ او دغې برخې ته څومره متوجه یاست؟ نو دې برخې ته موږ د اندازې پورې متوجه یو چې الحمدلله په هر بخش کې په هر ارګان کې خپل کسان شته. اوس د اورلګېدنې لامل چې جوړېږي په بازار کې هغه یا د پمپو د وجې څخه جوړېږي یا دغسې په دوکانو کې چې څوک پټرول خرڅوي د دې د وجې جوړېږي. هغه خو نو بیا د ښاروال په دغه کې اخیستي، مثال د خبرې هغه هدایت ورته کوي چې د دې ساحې څخه ووځه، دا د اور لامل جوړېږي، دا د ښار ته نقصان جوړېږي، دا کلي ته نقصان جوړېږي. او بیا که چیرې خدای نخواسته د اور لګېدنه را مابینځته سي، په اول دغه کې موږ دستي اطفایه الحمدلله لرو، هغه ته خبر ورکوو چې په دغه وخت کې دستي د ساحې ته رسیدګي وشي او د دې مخه ونیول شي. مننه. رئیس صاحب، او بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې فرضاً کله کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي یا د سیلابونه راوځي، د دې لپاره مخکې یو چمتووالی نښه دا هم بولي چې په ځینو ساحو کې د استنادي دیوالونه جوړ شي، یا د په اصطلاح باندې هغه د اوبو د مقاومت دپاره موانع جوړ شي تر څو پورې هغه ځینو ساحو یا کلیو کورونو ته تاوان ونه رسوي. دغسې څه هم په پلان کې لرئ که تاسې نه لرئ؟ په اړوند مؤسساتو هم غږ کړی دی؟ په دغه اړوند باندې اسلامي امارت په خپله هم په دې کې اقدام اخیستی دی او په کارو یې شروع کړې ده، او بیا
موږ د ټولو مؤسساتو سره دا خبرې شریکې کړې دي او د مؤسساتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې په هر بخش کې که د اسنادي دیوالو په بخش کې که د مکاتبو په بخش کې مثال که د په هر بخش کې چې موږ د دې سره همغږي اوسېدلي او غوښتنه مې ځینې کړې. سیده رئیس محترم، یو ټرننګ هم د مصباح مهر په کمپنۍ له لوري چې مالي ملاتړ نسکو یا د جاپان خلکو کاوه، دغه ټرننګ څومره ګټور و؟ د دغه ټریننګ پر برابر به درته وایم چې الله دې د دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. اول د وارث موږ سره په دې کار کې دا خبره را سره شریکه کړه، موږ بیا د مقام سره شریکه کړه. بیا کامران صاحب دې دلته په مرکز شرنه کې 15 ورځنی سیمینار جوړ کړي، نو د خلکو یې ښه خدمت وکړي او په هر بخش کې و د خلکو ته پوهاوی ورکړي. او که چیرې داسې غونډې کارونه داسې سیمینارونه نور هم ایجاد شي، په دا ولسوالیو کې ایجاد شي، په مراکزو کې ایجاد شي، نو زه فکر کوم چې هر سړی به په خپل کلي کې د پیښو مخنیوی کولی شي. ولې خدای په پوه دی، نو ډېر مفید تمام شو دا سیمینار او خلکو ته ډېر غټ پوهاوی ورکړي. رئیس صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت موږ سره ضایع کړو، موږ سره خبرې وکړې او موږ ته وخت راکړو، په خاص ډول متبعي پیښو باندې خلک خبر کړي. قدرمن اوسئ که په موږ باندې هر وخت خدمت یې، موږ سره په خدمت کې حاضر یو، نور مو وخت نه اخلم. الله مو وسعته. سلام. ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو لا هم د ګردي میز خپرونه اورئ او په دې میز کې بیا هم زه خوشحاله خپلو میلمنو سره خبرې کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ راځو عبدالباقي درمان صاحب. عبدالباقي درمان صاحب محترم، تاسو دلته یو 15 ورځنی ورکشاپ واخیست او په دغه کې مو د طبعي آفاتو په اړه باندې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه معلومات ترلاسه کړه. څه مو زده کړو او ټولنې ته مو دا پیغام انتقال کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته نیک هیلې، سلامونه، احترامات او مینه. په دغه 15 ورځنی ورکشاپ کې مو د طبعي پیښو چمتوالی، مدیریت او بیا رغونې په اړه ډېر څه یاد کړ، چې د هغې له جملې څخه ځینې ناورینونه چې زموږ تاسو په ټولنو کې په بېلابېلو موسمونو کې پیښیږي، همداشان ځینې وخت موسم تم ضرورت نه لري، کیدای شي پیښ شي، امکان لري، هغه لکه زلزله، طوفان، اور غورځونه یا اور رامنځته کیدل، همداشان سیلابونه یې موږ ښې بیلګې یادولی شو. په دې اړه باندې خو دا خو بیلګې مو وړاندې کړې کله چې تاسو دلته دغه په اصطلاح باندې ټرننګ واخیستل. یو موضوع دا ده، ستاسو که فکر وي د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د طبعي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤلین څو وخت بعد چې کله په دغه خرنې نه او دان تر خیرکوټو جنخیلو خوړونه راغلل، ستاسو که ورته فکر یې دلته ټول مجاهدین، یعنې هېچ هم دا نه مانګېرله چې زه څوک یم، هر چا د یو چا مرستې لپاره ځان وزګار کړو. یعنې حتی داسې مې ولیدل چې ځینې مجاهدینو هغو په خپلو ملاو شاو باندې خلک له خوړونو چې پورې ایستل. نو د دې تر څنګ دا مسؤلیت څو جانبه کېږي، نه یوازې حکومت ته نه راجع کېږي، مسؤلیت دا هم کېږي لکه موږ تاسو سیامه پوهاوی ترلاسه کړو، ځینو نورو خلکو ته انتقال کړو. نو د دغه انتقال لپاره چې تر څو زموږ ستاسو د ټولنې بیا په خاص ډول هغه زموږ ستاسو کله کور چې موږ کې اوسو، د دغه پیغام انتقالول هغوی ته څومره مهم دي؟ که په دې ټولنه کې ورته فکر وکړو، طبعي پیښې د لومړۍ سرچینې چې پیښیږي عامه پوهاوی نه درلودل. که چېرته په ټولنه کې عامه پوهاوی موجود وي، طبعي پیښو ته چمتوالی موجود وي، طبعي پیښې له ځان سره دومره ډېر ناورینونه نشي پیښولی. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو یادونه وکړه چې مجاهدینو او همداشان د امارت ځینو مسؤلونو ان په شا باندې ځینې کسان له اوبو نه پورې ایستل. نو دا که چېرته په ټولنه کې عامه پوهاوی موجود وي او دوی د دې مدیریت په اړه معلومات ترلاسه کړي چې څنګه کولی شو چې طبعي پیښه سوې نه ده، مخکې له دې باید زه څه وکړم، یعنې که څه هم دا کندې نهارونه راځي، مخکې له دې چې نهار راغلی وي، دوی هغه د نهار ساحه خپله ورته پراخه کړې وي، طبعي پیښه دومره زیات تاوان نشي رسولی. خوشحاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو. د شفیق الرحمن زیرک خواته راځو. نو زیرک له نامونه خو تاسو هم پوهېږئ، تخلص نه البته، چې زیرک صاحب د فعالانو خلکو، حکومت او رسنیو ترمنځ مو کومې داسې ګډې هڅې لیدلې دي یا برخې مو لیدلې دي چې
د ناورین په غبرګون یا بیرغونه کې بریالی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شفیق الرحمن د پکتیکا ولایت اومنې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په مدني صفت دلته زموږ سره د یو فعال په صفت باندې برخه اخلم. اول کدن کې باید له تاسو ټولو اوریدونکو څخه مننه کوم او تاسو کوم پوښتنه چې وکړه چې د مدني خلکو او د رسنیو او حکومتونو ترمنځ کومې بریالۍ هڅې شتون لري. لومړی کدن کې کله چې طبي ناورین پیښیږي لومړی باید یعنی هڅه دا ده چې له خلک خبر سي کنه. تاسو هدف دا ده چې کله چې په کوم ځای کې پیښه رامنځته کېږي یا سیلاب راوځي فرضاً ویوري خو مخکې له مخکې باید چمتوالی ورته ونیول. رسنۍ ستاسو خبره چې باید تبلیغات وکړي تر څو پورې خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي. حکومت یا ټوله کې امارتي ادارې خو هغه د خدمات وړاندې کوي ټولو ساحو ته ځان هغه کوي او ټولنه کې فرضاً د تا به ټکټر په وس کې دی او به بیل په وس کې که څنګه په دې د طبي ناورینو په برخه کې لومړی باید عامه په خلکو ترمنځ عامه پوهاوی رامنځته شي. دا د طبي پیښو چې کوم زیانونه رامنځته کېږي تر ټولو غټ لامل یې د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوی نشتون ده. څوک نه دي خبر چې دا کوم زیانونه لري. اما کله چې پیښ شي بیا ورسره یوازې دا مشکل پیښ دا مشکل پیښ او بل چې د رسنیو د رسنیو بېلابېلو چینلونو رسنیو حکومتونو څخه باید د طبي پیښو خبرداری ترلاسه کړي تر څو مخکې له مخکې چمتوالی ورته ونیسي سرپناه ولري او لومړني توکي له ځان سره ولري تر څو د دوی اغېز راکمه کړي. او بل چې ده د ځوانانو په عامه پوهاوی هم ډېر ضروري دی تر څو املا امامانو کلي خلکو ته ټول ته عامه پوهاوی وکړي تر څو د دې ناورینو اغېز راکمه کړي. ځینې وخت زموږ ستاسو سیمه کې کله کله به دغه د اشر موضوع ترسره کېدله یا به په اصطلاح باندې کوم سیمه کې مشکل و بیا به د بلې سیمې خلک ورته راتلو. په دغه ډول کارونو کې د عامو خلکو ونډه څومره مهمه ده؟ ځکه سیلاب چې په یوه سیمه کې راوځي یو سړی ځان نشي خلاصولی نه کرونده نه په اصطلاح باندې کور او خلک راوځي خلک له کومو عادتونو نه کار اخلي. لومړی کې باید ووایو هر طبي ناورین چې ده ځان سره خامخا خطر لري. نو د دې خطر د راکمه کولو لپاره او خلکو کې د همکاري لپاره لومړی باید په کلي ولسوالۍ ولایت کې اشر رامنځته شي. خلک یو هغو ځایونو ته راټول شي کوم چې دوی پکې راټولي او یو بل سره د کومک لپاره هغه که سوداګر وي که شتمن خلک او هغو لپاره باید همکاري وشي تر څو هغوی ته په څه حالات کې مرستې ورسیږي او د هغوی ته اطمینان او ډاډ حاصل شي تر څو د مرستې تر څو دوی مشکل حل شي. مننه. راځو د درمان صاحب خواته. درمان صاحب ستاسو په نظر کومې ستراتیژۍ د سیمه ییزو ټولنو د ځواکمنولو لپاره خورا مهمې دي تر څو د طبیعي پیښو ته چمتوالی او مدیریت کې فعاله ونډه واخلي؟ په لومړیو کې که چېرته ووایو د طبیعي پیښو د ناورین په مهال اوږدمهاله پلان باید په ټولنه کې دا خبره رواج سي چې له رسنیو څخه تر څو پورې دغه خبرداری ترلاسه کړي چې آیا طبیعي پیښې څه وخت پیښیږي او څومره وخت دوام لري. که چېرته خبرداری ترلاسه کړي هر کس کولی شي ورته چمتوالی ونیسي. فرض که د باران په اړه باندې باران په اړه باندې چې آیا څه وخت کېدای شي باران وشي او واورې سوي دي څه وخت په کوم وخت کې دغه واورې ویلې کېدلی شي لویې لارې خلاصېدلی شي. همداشان د سیلاب راوتلو لپاره خو زیاتره د موږ پکتیکا په سیمه افغانستان کې زلزلې دومره زیاتې نه کېږي خو سیلابونه ډېر راوځي. د دې په اړه باندې باید خبرداری ترلاسه کړي چې څه وخت کولی شي چمتوالی ورته ونیسي او د دې چمتووالي سره اوږدمهاله پلان د ټولنې د قومي مشرانو او امامانو لخوا باید دغه د ټولنې افرادو ته کورنیو ته دا توصیه وشي چې دا تاوان له ځان سره لري د اوبو ځایونه ورته خلاص پرېښودل سي. همداشان که چېرته بندونه ورته جوړ سي دا به لا ښه پایلې ترلاسه. ستاسو په ولایت پکتیکا کې د ناورین پر وړاندې د مقاومت د زیاتولو لپاره د حکومت په کچه کوم بدلونونه رامنځته سوي دي یا په اصطلاح باندې داسې نوښتونه تاسې وښیاستئ چې زموږ ستاسو په ټولنه کې یو چا د سیلاب پر وړاندې یوه هڅه کړې دیوال یې جوړ کړی لویې لارې جوړ کړی یا یې فرضاً د سیلاب مخه نیولې دي ډېرې په دې اړه باندې که چېرته ووایو د سیلاب د مخنیوي لپاره دا یو طبیعي افت حتما خطر له ځان سره لري یا لږ یا ډېر. خو د موږ تاسو په ټولنه کې
که چېرته دغه عامه پوهاوی موجود وي ښه به وي. خو ما هدف دا مو ستاسو که فکر فرضاً دغه یوسف خیل ولسوالۍ نه چې وځي دلته یو لوی خوړ ده، نو دغه خوړ باندې په دې فرش چې کله به د سیلاب اوبه راوختلې ستاسو که فکر وي دغه پل او دا فرش ټول تخریبول. خو بیا د یوسف خیل او هلته یو مکتب ته هم زیان اړول. د یوسف خیل ولسوالۍ ځوانان راولاړ په خپل شخصي لګښت او په تجارانو دغو خلکو یې غږ وکړو، دیوال یې جوړ کړو، پل سم کړو، هغه فرش یې بچ کړو. اوس هغه اوبه هم په ارامۍ تېرېږي، تخریب مخه هم نیول سوي. یعنې یوه هڅه وه چې ترسره سوه. ستاسو سیمه کې په دې اړه باندې کومې هڅې سوي؟ او تیر کال که تاسو یاد وي د جانخیل ولسوالۍ کې د بازار د کندې په نامه مشهوره ده، په دې کې یو سیلاب راوتلی و او زیاتره کورونه یې د جلالزو د کلي تخریب کړي وو. ان د بازار له شروع څخه تر د جلالزو تر نیمایي پورې کورونه تخریب کړي وو. په دې اړه د ولسوالۍ ولسوال صاحب همداسې د هغې همغږ و، همدا کندې حجم ورته پراخ دغه ساحه یې ورته پراخه که اوس اوبه ډېرې په ارامي سره تېرېدای شي. او همدا شان ځینې نورې بېلګې هم همدې ته ورته بېلګې یادولی شو. تاسو که راته ووایستئ ځیرک صاحب، تاسو هم داسې کومې بېلګې پیښې لیدلې دي چې مخکې له مخکې ورته یو ډول چمتوالی خلکو نیولی و؟ لومړی سر کې باید ووایم موږ په پکتیکا هغه اومنې ولسوالۍ په سپیني کلي کې یو نهر بهیږي، کوم چې خلکو ته ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی. یو خوا بازار ده، یو خوا کلی ده، کوم چې هر وخت پکې خلک په تکلیف سره تېري. او هلته داسې کوم څه شی نه و چې خلک پکې تېر سوي وای. نو خلکو قومي مشران راجګ سول او دې لپاره چې تر څو دغه لاره پل جوړ سي او خلک د دې مشکل څخه خلاص سي، په شتمنو په سوداګرو یې غږ وکړ او دوی ورته اشر وکړو او دغه پل یې پرې جوړ کړو. اوس الحمدلله خلک ډېر په راحت سره پکې تېري. او هم دا چې یو دغه پل په ښه توګه سره جوړ سي، له حکومت څخه موهیل دا ده چې دې برخه کې مرسته وکړي. د رسنیو رول څه ده؟ ځکه میډیا هم ډېر خلک اوري، رسنۍ ډېر خلک اوري، راډیو ډېر خلک اوري. یعنې د خلکو د عامه پوهولو لپاره څه کولی شي؟ لومړی رسنۍ په یو ټولنه کې ډېر زیات اهمیت لري. کله چې یو ناورین پیښیږي، موږ لومړی خبر له رسنیو څخه ترلاسه کوو. که چېرته دا رسنۍ وجود نه لري، موږ به خبر له کوم لارې ترلاسه کوو. او همچنان کله چې یو خدای مکه یو ناورین پیښ شي، لومړی موږ باید رسنیو ته خبر وکړو. همدا رسنۍ دي کوم چې مدد رسو چینلونه سوشل میډیا لارې حکومتونو ته خبر ورکوي، موسسات خبر ورکوي، تر څو هلته مرستې ورسي او خلکو ته پناه برابره کړي، تر څو د مشکل راکم شي. ستاسو په اند رسنۍ څه ډول څه کولی شي چې په ټولو برخو د عامه پوهاوي، د روغتیا یو نورو قسم زموږ ستاسو موضوع طبعي افاتو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې رسنۍ څه کولی شي؟ د ټولنیزې رسنۍ په ټولو برخو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر زیات رول لري. که څه هم زموږ تاسې موضوع طبعي افات دي، خو له طبعي افاتو سره زموږ تاسې ټولنه زیاتره وګړي ځوانان تعلیمي کچه یې ټیټه ده. نو د عامه پوهاوي لپاره ټولنیزې رسنۍ ډېر رول لري. لومړی که ووایو دغه روغتیا په برخه کې، د رسنیزو په برخه کې، د سفرټي په برخه کې، د نشهیي توکو د مبارزې په برخه کې، همداشان رسنۍ کولی شي چې دغه د ټولنې افراد، ځوانان، مشران، همداشان د ټولنې نور وګړي چې له نورو خبرونو څخه بې برخې دي ټولنیز رسنۍ تعقیب کړي، هغوی عامه پوهاوی له رسنیو څخه ترلاسه کړي. او ټولنیزې رسنۍ همدا فیسبوک او دغه شیان، خو زموږ ستاسو لپاره یو مشکل دا ده، ګوري قسم دا ژورنالیزم بیا زموږ مسلک ده که نه، زموږ مسلک ده او په دې برخه کې ډېر فیک و. موږ یو دغه سوشل میډیا او دغه ډیجیټل دغه رسنۍ لرو، او ځینې موږ بیا داسې رسنۍ لرو لکه دغه چینلونه، راډیوګانې او تلویزیونونه. خو زموږ ستاسو باوري رسنۍ چې کومې دي هغه د راډیوګانې او تلویزیونونه دي، ځکه هغه هر ریپورټ د یو چا له خولې قول وایي. او فیسبوک خو داسې څه ده چې زه سهار د خوب نه راپورته سوم، بس سترګې مخم او یو څه لیکم، که واقعیت و که نه واقعیت، یا ما څه لیکلي و ما فرضاً دروغ وویلي، ته یې هم کاپي کوي او پیسټ کوي، نو له دې چې ډېر خلک هغه کېږي. یعنې هدف دا ده چې ډېر رسنۍ په ټولنیزو بخشو کې، رسنیو البته دغه چینلونو کې هم دوی چینلونه لري، اکاونټونه لري، دوی د هغه تعقیب کړي. نو یو بله موضوع چې ډېره زیاته مهمه ده او یادول یې هم خورا مهم دي، د ناورین ته په چمتووالو کړنو کې
د عامه پوهاوي ملاتړ او ښکیلتیا ترلاسه کولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ یو خو مو رسنۍ یادې کړې چې فرضاً په اصطلاح باندې رسنۍ دي، او بله خبره دا ده چې کله کله زه بیلګې وایم ځوانان د دوی ټورنمنټونه کې هلته کله چې هغه پایلوبه وي دوی باید یو دا پیغام خلکو ته انتقال کړي، مرکو جلسو په غونډو وازونو کې په لویو لارو کې په کلاګانو یو لنډ شعار لیکل. ستاسو په نورې داسې کومې لارې دي چې سړی لومړنۍ بیلګه چې مخکې مې خبرداری ترلاسه کول د طبیعي آفاتو په وړاندې، او دوهم باید له داسې مؤسساتو او ریاستونو سره اړیکه ونیسي چې هغه په دغه موضوع کې ښکیل وي. لکه فرض که طبیعي پیښو په وړاندې د حوادثو ریاست کې یا وزارت له هغې سره اړیکه نیول، او همداشان د روغتیایي علومو له ټیم سره چې د روغتیایي ټیم موجود وي باید له هغې سره اړیکه ونیسي، ځکه د طبیعي پیښو په وړاندې خطر واقع کېږي. کله چې طبیعي پیښه واقع شي خطر ورسره حتما واقع کېږي، نو دلته مرګ ژوبله هم رامنځته کېږي، زخمیان هم وي، نو روغتیایي ټیم ضرور ده، او همداشان له نورو مؤسساتو سره او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې ډېرې ضرور دي چې مخکې له چمتووالي باید دوی له ځان سره ولري چې طبیعي پیښه واقع کېږي، کوم تاوان پېښېږي. په ټولنه کې باید دغه روغتیایي کیټ او همداشان خوراکي لازم مواد چې وروسته له ناورین څخه هم باید ورڅخه ګټه واخیستل شي موجود. او د مصباح مهر کمپنۍ چې د ټرننګ یې جوړ کړی و څومره په ګټه و؟ ځکه دا څو محدودو کسانو دا ټرننګ ترلاسه کړو، طبیعي آفاتو په اړه یې مطالب ترلاسه کړو، وایي اورېدل څومره مهم دی دغسې نورو پلانونو پروګرامونو جوړول. لومړی مصباح مهر کوم چې 15 ورځنی سیمینار و دا ډېر موږ لپاره مهم و، ځکه په دې کې موږ هغه څه ترلاسه کړو چې مخکې نو ترلاسه کړي، لکه طبیعي پیښو په وړاندې چمتووالی، مخکې چمتووالی څه باید وکړو، وروسته باید څه وکړو، کله چې طبیعي پیښه رامنځته شي موږ باید څه وکړو، او هم خلکو ته باید دا پیغام موږ انتقال کړو چې که چېرته یو ناورین رامنځته شي موږ باید په هغه په وخت کې کوم کړنې ترسره کړو تر څو اغېز راکم شي، او موږ باید کوم کړنې ترسره کړو تر څو هغو ته مرستې ورسوي، سرپناه ورکړو، لازم توکي ورته ورسوو، روغتیایي ټیم ورته برابر کړو، او همدارنګه له دې مؤسسې څخه موږ هیله لرو چې دا رقم پروګرامونه نور هم زیات کړي تر څو خلکو څخه استفاده وکړي. دا کنټینیو بس. مننه. بله پوښتنه هم تاسو نه کوم، موږ تاسو هم ځوانان نور هم ځوانان شته، ځوانان څه کولی شي؟ د ځوانانو رول څه ده طبیعي پیښو د آفاتو په مخنیوي کې؟ لومړی ځوانان په ټولنه کې یو د ملاتړ حیثیت لري. دغه ځوانان دي چې اغېز یې راکمولی شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکولی شي، او په هغه ځایونو کې لکه جلسو ټورنمنټونه دي په کلي کې ترسره کېږي، او مکتبونه دي، عامه ځایونه سړکونو کې د لوحو لګول تر څو د هغه اغېز راکم شي. همچنان خلکو ته باید دا یو پیغام یو میسیج ورته ورسوي چې دا رقم پیښو په وړاندې چمتووالی ونیسي، لازم توکي له ځان سره ولري، یو همغږي رامنځته کړي، او هغه څه باید تر وکړي تر څو د ناورین اغېز راکمه شي. او ستاسو باندې ستاسو انزول یا نور ملګري کله کله په دغه کلي کور کې داسې ریاست کېناستې چې په اصطلاح دلته سیلاب راوځي یا په کلي کې د پلاني کور ړنګ سو اوچته یې ولوېد، د دوی سره باید همکاري وکړو، کله هم داسې حرکت کړی؟ لومړی کې باید ووایي اول ځوانان دي، کله چې پښتنو کې دا یو رواج دی، کله چې چېرې یو پیښه رامنځته شي دوی لومړی مشرانو ته خبر ورکوي، هغه یو کمیټه رامنځته کوي، یو اشر کوي تر څو هغه ته مرستې ورسوي، اشر ورته وکړي، او کور په نړولو یا کوم بل مالي یا ځاني زیان چې ورسېدل هغه کې همکاري ورسره وکړي. لومړی موږ په خپله ولسوالۍ کې کله چې چېرته یو دا رقم طبي پیښه رامنځته شي د کلي خلک ځوانان ټول په ګډه سره ورځي، هغه ته اشر کوي، کومک سره کوي، او لومړنۍ مرستې ورته رسوي تر څو د هغه پیښې اغېز راکمه شي او هغه ورته اړتیا یې وچلول شي. ستاسو نه همدا پوښتنه ده چې د ځوانانو رول د طبیعي آفاتو په مخنیوي کې څومره مهم دی؟ ځوانان په یو ټولنه کې ډېر مثبت رول لوبولی شي، هغه که په هره برخه کې یوازې طبیعي آفتونه نه، خو په طبیعي آفتونو کې که چېرته یو ناورین پیښیږي ځوانان باید لومړی ځوانان لاس په کار شي، همدا ذهنیت باید دوی سره موجود وي څنګه کولی شو موږ د طبیعي پیښو ته چمتووالی ونیسو، او که چېرته طبیعي پیښه سوې یي جریان لري دوی باید دا پیښه مدیریت کړي، هغه داسې چې د طبیعي پیښې ځای ته د ماشومانو له ورتګ څخه، همداشان د زنانو له ورتګ او همداشان د سپین ږیرو له ورتګ څخه مخنیوی وکړي، دوی خپله ورته ځان ورسوي، او د دغې پیښې د مدیریت لپاره په کوم څه تاوان رسېدلی ده پرته د روغتیایي ټیم او همداشان د مسؤلو کسانو پرته د کورنۍ
نور غړي چې ځوانان دي له ځوانانو پرته باید دغه جریان ته داخل نشي، ځکه هغه ګواښ ته د ټولنې ته ګواښ ته چې نور هم کیدای شي دا افت رامنځته کړي. کله چې په یو سیمه کې ناورین رامنځته شي او دغه ناورین جریان لري ختم سوی هم وي، خو په دغه جریان کې ګواښ پیښیږي چې ټولنې ته خطر متوجه کړي. نور هم مننه، خوشحاله اوسئ. رښتیا هم کله چې انسان فکر کوي او طبیعي افات په اصطلاح باندې سیلاب راوځي، نو دغه سیلاب لوری کله کله معلوم نه وي. دا معلوم وي چې په همدې لاره تویږي، خو دا معلوم نه وي چې کله یې حجم اضافه ده، کله کم وي، کله لږ وي، کله ډېر وي، کومې ساحې ته پورته کېږي. ځینې وخت کې دغه د ځمکو خوږلت او دغه غصب دا ډېر سوی ده، خلک راځي فرضاً دغه نهرونه او لګډونه او هغه د سیلابونو د راوتلو د اوبو ځایونو دغه کوي، او بالاخره د اوبو لپاره هغه لار تنګېږي. اوبو د ډیرښت له امله چې په نورو کرنیزو ځمکو باندې وراوړي، د استوګنې په کورونو باندې وراوړي، هغوی ته مالي او ځاني تلفات اړوي. نو اړتیا دا ده چې لومړی خو باید دغې برخې ته ډېره ځانګړې پاملرنه وشي. ټول کلي او کورونه یوازې هغه خپلې ځمکې وساتي او هغه عامه ځایونه چې په اصطلاح باندې هغه د ټولنې د ښېرازۍ دپاره، د ټولنې د بقا دپاره او د ټولنې د پایښت دپاره مهم دي. په هغو مسایلو کې باید کار ونه لري. او عین وخت کې کله چې په کومه سیمه یا د استوګنې په کورونو باندې دا ډول اوبه ورځي، نو زموږ استاد ځوانانو دنده دا ده چې د امکان تر حده پورې باید موږ ساحې ته ځان ورسوو، تر څو پورې هلته لومړی له همغه انسانانو سره همکاري وکړو، د هغوی د ژغورلو، د هغوی د ساتنو، د هغوی د حیواناتو د ساتنو، د هغوی هغه د کور د توکو د ساتنو دپاره باید ګړندي ګامونه واخیستل شي. ځکه موږ تاسې کولی شو، هغه یو متل ده په مخ کې وایي د یو لاس نه ټک نه خیږي، خو کله که دوم لاس هم ورسره غبرګېږي، بیا حتما طبیعي خبره دا ده چې ټک ترې وځي. نو یو سپین ږیری خپلو بچیانو ته نصیحت کو، د اتفاق او اتحاد موضوع ډېره پکې مهمه ده. نو ګېډۍ یې وایي په لاس کې ورکړه چې تاسو دا ګېډۍ ماته کوئ. دوی چې ډېر زورونه ورباندې ووهله ګېډۍ یې ماته نه کړه. همدغه سپین ږیري پلار وروسته دا ګېډۍ دانه دانه کړه، لښته لښته یې کړه او یوه لښته یې راواخیستله، غوټه غوټه یې ماته کړه زموږ ستاسو په اصطلاح. نو دغه خپلو زامنو ته یې ویل چې که چېرته تاسو په خپل منځ کې یو موټی اتحاد او یو لاس وي، تاسو به د همدغه ګېډۍ په څېر یاستئ. د ډېرو پهلوانانو وس به هم په تاسو نه رسېږي. خو که چېرته تاسو ځانځاني اختیار کړه، تاسو منځ کې متفرقه رامنځته سوه، جلاوالی رامنځته سو، نو تاسې به د هغې یوې لښتې په څېر یاستئ چې زما غوندې ناتوان او د مرګ په غاړه پروت ضعیف کس به تاسو ماتوي. هدف دا ده چې که زموږ ستاسو ځوانان، ټولنه د افغانستان د اسلامي امارت له ټولو ادارو سره، ځکه زموږ ستاسو اسلامي نظام ده او هر ځای ته په ډاډمن زړه باندې تللی سو، یو د بل مرستې ته وردانګلی سو، نو دا به یو ښه اصل وي. دوهم لوی اړخ یې دا ده چې موږ فرضاً کله کله موږ هغه وخت کې ما ښه یاد دي ګیان ولسوالۍ کې چې کله زلزله وسوه، یعنې ډېر سخته حالت و، بد وخت و، لویې لارې ور خرابې وي، په غرونو رغونو کې تېرې سوي وي. موږ سره یو موټر و، هغه موټر هم په لار نه سوی تللی، لوی موټر هم واخیست. نو هلته چې ولاړو هغه حالت چې موږ ولیدل د خلکو، که درته ووایم د لواړه په سیمه کې د چینې په نامه باندې یو کلی ده، د شپې په 11 بجې باندې باور وکړئ په ټول کلي کې موږ رڼا نه ولیدله، په هېڅ کور کې بلب نه و، ځکه کورونه ونه. اړتیا دا و چې خلک را خبر سوي وای، خلک هم هر څوک په خپل ځان لګیا و، خو ځینو خلکو مېړانه وکړه چې ساحې ته ځان ورسول. نو اړتیا دا ده چې موږ یو د بل مرستې ته وروځو، یو د بل همکاري ته وروځو. نو یو شخصي تجارت هغه کولی شي په یو خوړ کې چې ښار تیر متضرر کېږي، کرنیزې ځمکې تیر عام ځای تیر متضرر، سړک تیر متضرر کېږي. دا خو د ټولو خلکو د عام ځای عام المنفعه ځای ده، نو هلته باید یو استنادي دیوال جوړ کړي. نو دغسې زه فکر کوم ډېر اړخونه باید تر څو د ټولنې خلک په ګډه باندې د عام المنفعه ځایونو د ساتنې دپاره او د سیلابونو، د طبیعي آفاتو، د اور وژنې او په اصطلاح د زلزلو نور آفتونو په وړاندې باندې چې دا ټول هر څه د پروردګار عالم له لوري چې ترسره کېږي، د هغوی په خوښه او اراده کېږي، موږ ځان ترې وساتو. څنګه په عامه اصطلاح که ووایو اتفاق د یوې ټولنې
هغه اتفاق او اتحاد یو غښتلتیا رامنځته کوي. هغه داسې غښتلتیا که چېرته په ټولنه کې د هر ناورین په وړاندې متحد سي، یو ټولنه متحد سي او څو کسان متحد سي، هغه کولی سي چې د یو لوی ناورین د آفاتو د مخنیوي لپاره هم داسې پوره ګامونه پورته کړي، پوره چمتووالی ونیسي. ان که پیښ سوی هم وي، که چېرته یو ناورین پیښیږي او اتفاق او اتحاد په ټولنه کې موجود وي، د ځوانانو، سپین ږیرو او د ټولنې د مسؤلینو ترمنځ همغږي موجوده وي، دا همغږي کولی سي د طبیعي آفات راکم کړي. که څه هم طبیعي آفات د الله تعالی له طرفه دي، مخنیوی نشي کېدلی، خو ان د دوی د آفاتو د خطراتو کموالی رامنځته کېدلی شي، کولی شي مخنیوی کموالی رامنځته کړي. او همداشان که چېرته کموالی هم رامنځته نشي، د بیا چمتووالي لپاره موږ کولی سو چې یو ځل پیښ سوی وي، د بیا چمتووالي لپاره موږ کولی سو چې دغه ناورین یا آفات چې پیښ سوی ده ښه مدیریت کړای سو. نو په ټولنه کې په هر بغش کې اتفاق او اتحاد، او همداشان په ټولنه کې په یو کورنۍ کې هم اتفاق او اتحاد مهم ده. ان په له کورنۍ نه در ونیسه تر کلي، ولسوالۍ، یوه سیمه، منطقه او همداشان په ولایت او ان هیواد کې اتفاق مهم ده. که چېرته اتفاق موجود وي، موږ کولی سو چې د یو آفات په وړاندې یا د یو ګواښ په وړاندې ښه مدیریت وکړی. مننه. ستاسو په نظر باندې موږ باید ډېرې خبرې وسوي، کومو تګلارو نه نور هم کار واخلو چې ټولنه باید خپل مسؤلیت درکړي، خلک خپل مسؤلیت درکړي. فرضاً یو تجار دغه استنادي دیوال جوړولی سي، یو تجار د په بیړني حالت کې له یو چا سره د خوراکي توکو مرسته کړای سي، د کمپلو مرسته کړای سي. ستاسو فکر کومې داسې لارې چارې دي چې ټولنه په دا ډول مسایلو کې یو د بل سره همکاري وکړي او ښکیل سي؟ لومړی سر کې باید ووایو تر څو چې طبیعي پیښې اغېز راکمه سي، لومړی باید اتفاق رامنځته شي. دغه د ټولنې ترمنځ اتفاق ده چې طبیعي پیښو اغېز رامکوي. که څه هم طبیعي پیښې د الله تعالی له طرفه وي او مخنیوی یې ناممکنه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې که چېرته یو مشکل رامنځته کړی وي، لومړی باید د سوداګرو غږ وکړو تر څو یو داسې سوتر وکړي تر څو د هغه اغېز راکم کړي او هغو سره زیانمنو سره کومک وکړي. او بلې چې دی ده چې سیلابونو لپاره لومړی باید له حکومتونو څخه، مؤسساتو څخه، شتمنو خلکو څخه مرسته وغواړي تر څو استنادي دیوالونه جوړ کړي، ځمکې غصب نه کړي او هغه څه ترلاسه کړي چې کوم چې ټولنه سره مشکل سره خنډ سره مخ کېږي او ټولنې ته پکې زیان رسېږي. او بلې چې دا چې ده ځوانان باید خلکو ته د هغو زیانونو په هکله خبرداری ورکړي کوم چې په طبیعي ناورینو کې ورسره پیښیږي، او هم خلکو ته مسؤلیت ته کوم چې کله چې طبیعي پیښه رامنځته کېږي باید له راډیو، ټلویزیونونو او له اړوندو ادارو څخه خبرداری ترلاسه کړي، تیاری ورته ونیسي او هغه لازم توکي کوم چې د ناورین په وخت کې ورته ضرورت ده له ځان سره ولري، لکه طبیعي توکي دي، سرپناه ځایونه دي، اړوند خوراکي توکي دي او نور دا رقم شیان دي. او موږ هم له هغه څخه غواړو، له حکومت څخه، مؤسساتو څخه کوم چې دا ډول پیښو په پیښې رامنځته کېږي باید کومکونه ورته ورسېږي اړوندو خلکو ته. نو پیر ډېره زیاته مننه. وروستیو برخه د دې خپرونې که کوم پیغام لرئ زموږ اورېدونکو ته مهرباني. لومړی باید اورېدونکو ته داسې ووایم کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي لومړی باید د اړوندو ادارو څخه خبرداری ترلاسه کړو. دوهم خلکو ته یې باید عامه پوهاوی ترلاسه کړو چې دغه مشکل لري، دا زیانونه لري، دا مشکلات رامنځته کوي. او همچنان باید کله چې خدای مکه یو چې ناورین راپېښ کېږي موږ باید اشر وکړو، هغو ته همکاري وکړو، هغو لاسنیوی وکړو، په صح حالات کې لاسنیوی وکړو. دا که چېرته موږ وکړو یو به یې اغېز راکم سوی، بل به د انسانیت حق موږ ادا کړی. مننه، ډېره زیاته مننه چې موږ سره خبرونه خوشحاله اوسئ، کور ودان تاسې ټول څه مننه. ژوندی اوسېږي. درمان صاحب تاسو که کوم پیغام لرئ؟ د موږ خو ټولنې ته په خپل شخصي نظر باندې دا پیغام ده
چې که چېرته په ټولنه کې هر ناورین رامنځته کېږي هغه که طبیعي ناورین وي او یا نور مشکلات جوړېږي لومړی باید اتفاق او اتحاد په ټولنه کې ډېر مهم ده او په دوهم قدم کې که چېرته یادونه ترې وکړو د طبیعي ناورینونو په وړاندې یا د طبیعي آفتونو په وړاندې لومړي سر کې د هر کس مسؤلیت ده د هر کس ځانګړی او په خاصتا د ځوانانو دا مسؤلیت ده چې په ټولنه کې د طبیعي پیښو د آفاتو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اختیار کړي عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي همداشان تولیدو په ځایونو کې په جوماتونو کې او یا د ځوانانو په بانډارونو کې بل په ځانګړي ډول د قومي مشرانو سره همغږي وکړي چې تر څو پورې د طبیعي آفتونو څخه مخنیوی وشي او دوهم د طبیعي پیښو د واقع کېدو لپاره یا په جریان کې کوم شتمن اشخاص دي یا هغه اقتصادي وضعیت یې برابر ده او یا ښه ده مالي ملاتړ ونه سپموي او همداشان د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره اشر کې باید ګډون وکړي هغه که ځوانان باید هیڅ ونه سپموي هغه که مالي ملاتړ وي او که جسمي ملاتړ وي ځکه که چېرته له یو کس سره مالي ملاتړ موجود نه وي په خپله خو کولی سي یو بیلچه واخلي یا یوه له چا سره داسې مرسته وکړي چې دغه حیوانات ورته وژغوري د هغې د استوګنې د چاپېریال څخه د ونو د ژغورلو لپاره تر څو پورې سیلاب ونیسي او د سیلاب د مخنیوي لپاره لومړی باید دی په که څه هم پسرلی دغه د ونو د کرلو ټیم څه تېر ده خو بیا دې هم کوشش وکړي چې په خپله ټولنې په شاوخوا کې همداشان د کور په شاوخوا کې ونې وکینئ هغه که د هر څه ونې تر څو پورې له سیلابونو څخه مخنیوی شوی له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم ودان چې موږ ته مو وخت راکړ